Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and comment below. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू कंट्रोल पैनल था او په دې کې راځو پرسنلایزیشن انوایو په دې چې کلیک کړئ عام تاسو سره پرسنلایزیشن راځي یو که چېرته راشي تاسو ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کړئ او هغه نه وروسته لاندې راشي پرسنلایز باندې کلیک کړئ هم همدا ځای راته خلاصوي نو تاسو ته چې کوم یو اسانه یا مغزني کولاو کړئ دې کې موږ سره ټیمز ډیفالټ کې موږ سره دغه درې دانې ټیمز وي په وینډوز کې د وینډوز 8.1 کې موږ سره که تاسو بیا غواړئ چې د انټرنیټ نه نور هم ډاونلوډ کړئ نو ګیټ مور تیم آنلاین انټرنیټ وصل وي په دې کلیک کړئ یو ویب سایټ درته د مایکروسافټ راشي هلته هر یو تیم لاندې لیکل شوي ډاونلوډ باندې چې کلیک کړئ در سره ډاونلوډ کېږي نو دلته پاس لیکلیم دی کلیک ا تیم ټو چینج د ډیسکټاپ بیک ګراوند کلر ساوند اینڈ سکرین سیور آل اټ ونس که غواړئ چې تاسو دغه څلور وړه شیان په یو ځل باندې چینج کړئ نو تاسو څه چینج کړئ موږ سره تیم چې چینج کړئ دا څلور وړه یعنې ډیسکټاپ بیک ګراوند شو موږ سره دلته لاندې وګورئ کلر شو ساوند شو او سکرین سیور دا څلور وړه په یو ځل باندې بدلیږي موږ سره تاسو ګورئ زه راځم دلته تیم بدلوم دا بل تیم اخلم مثال دا مې واخیستو ګوره موږ سره بیک ګراوند هم بدل شو کلر نه مطلب دا ټاسک بار کلر دی او پاس د دې ټایټل بار کلر دی موږ سره که بیا تاسو غواړئ چې یو کې تاسو تغیرات راوړئ لکه ډیسکټاپ بیک ګراوند کې نو کلیک کړئ په دې باندې اوس په دې تیم کې موږ سره دا کوم دا چې چک لګېدلی دی دغه بیک ګراوند پکې دی ګورئ دا کوم دا چې ټیک مارک لګېدلی دی که تاسو غواړئ چې دا ټول دې راشي موږ سره نو سلیکټ آل باندې کلیک کړه ټولې پکچرې به راشي که غواړئ چې په خپله خوښه یو څو دانې پکې خوښوئ نو کلیر آل واله او هر یو ته راځئ دلته او چک لګوئ داسې دا درې دانې ما انتخاب کړي سیف چینجز باندې کلیک کړئ تاسو اوس دا زه کلوز کوم وګورئ که رایټ کلیک کوم دلته نیکسټ ډیسکټاپ بیک ګراوند باندې کلیک کړئ دا به راشي که بیا تاسو کلیک کړئ دا به راشي اوس به سر نه بیا هغه درېیم راشي ګوره همدا درې واړه به یو بل پسې چینج کېږي بیا راځو دلته پرسنلایز ته او ډیسکټاپ بیک ګراوند باندې کلیک کوو په دې کې دا نور پکچر هم دي ګورئ کوم یو ستاسو خوښي که ټول سلیکټ آل هم ووهل نو ټولې پکچرې په دې کې راځي بیا چې تاسو نیکسټ ډیسکټاپ بیک ګراوند ووهئ نو تاسو سره به څه کېږي هغه چینج کېږي پخپله به چینج کېږي سره مطلب دا ټولې به پکې راځي یو بل پسې بل چیز نه تاسو کولی شئ چې ټایم هم ورکوئ ورته 30 منټ بعد بدلیږي موږ سره که نه 10 سیکنډه بعد 10 سیکنډه کم از کم دی موږ سره او زیات نه زیات موږ سره 1 ډے دی 1 ډے کا انتخاب کړو نن د یو ډیسکټاپ بیک ګراوند دی سبا چې کمپیوټر چلاندی بل به راځي او که 10 سیکنډه والی نو هر 10 سیکنډه بعد به تاسو سره څه کېږي ډیسکټاپ بیک ګراوند چینج کېږي زه دغه چک لرې کوم د دې په باره کې بیا درته وایم دا به سیف چینجز کوم اوس وګورئ تاسو 10 سیکنډه چې څنګه پوره شو دغه ډیسکټاپ بیک ګراوند به خپله بدل شي که نه اوس 10 سیکنډه چې بیا پوره شو بل به راشي داسې نو هر 10 سیکنډه بعد به موږ سره د ډیسکټاپ بیک ګراوند خپله چینج کېږي ځکه موږ ټایم ورته ورکړو ګوره چینج شو زه بیا راځم دلته ډیسکټاپ بیک ګراوند ته او دې چې کې دغه چک څه دپاره دی که دغه چک لګېدلی وي نو موږ سره دغه ډیسکټاپ بیک ګراوند چې دی په ترتیب سره بدلېږي اوس مثال دا دی دې پسې به دا راځي دې پسې به دا راځي په ترتیب به راځي که چېرته دا چک تاسو ولګوئ شفل ته نو بیا به دا ډیسکټاپ بیک ګراوند موږ سره ګډوډ بدلېږي په خپله خوښه کله به دا راځي کله به دا راځي کله به دا راځي کله به دا راځي خو که چک لګېدلی نه وي موږ سره په ترتیب سره دا بدلېږي دا پکچر لاندې دغه چک مخکې ما لرې کړو د دې مطلب دی وین یوزینګ بیټري پاور پس د سلایډ شو ټو سیف پاور که چېرته ستا کمپیوټر په بیټرۍ باندې لګېدلی وي نو دغه سلایډ شو ماته مه کوه دا پس کوه ودروه په دې خاطر چې موږ سره د بیټرۍ چارج څه شي موږ سره ذخیره شي مطلب بچت شي راته زر به ستاسو بیټري به نه لو کېږي ځکه دغه چې موږ سره سلایډ شو چې کېږي دا پکچر چې یو بل پسې بدلېږي دا د دې باعث ګرځي چې زموږ دا بیټري زر څه شي چارج یې ختم شي تاسو وګورئ موږ سره دلته چارجر نه دی وصل نو په لیپټاپ کې موږ سره چارجر نه دی په بیټرۍ باندې چالان دی دغه چک که چېرته لګېدلی وي نو دغه سلایډ شو تاسو سره نه کېږي اوس دا چک لګو او سیف چینجز وهم تاسو راشي اوس که 10 سیکنډه څه که 10 ساعت هم تاسو دې ته وګورئ دا ډیسکټاپ بیک ګراوند تاسو سره نه بدلېږي ځکه دغه چک مطلب دا دی که چېرته په بیټرۍ باندې کمپیوټر ستاسو لګېدلی وي ګورئ بیټرۍ باندې لګېدلی وي نو بیا ما سره دا سلایډ شو څه که پس که په دې خاطر چې ما سره چارج زر مصرف نه شي مطلب بیټرۍ مې زر لو نه شي نو ګوره 10 سیکنډه وخت ته پوره شو خو موږ سره ډیسکټاپ بیک ګراوند بدل نه شو او که زه دوباره دلته راشم پرسنلایز ته ډیسکټاپ بیک ګراوند ته راشم او په دې کې دغه چک لرې کړم
سیف چینجز وهم نو څه ګورئ اوس به دا ډیسکټاپ بیک ګراوند موږ سره خپله بدل شي ګوره بدل شو کنه لس سیکنډه چې پوره شو بله بدل راشي نو دا موږ سره ډیسکټاپ بیک ګراوند او که چارجر کنیکټینګ بس بیا به کېږي بیا که چک لګېدلی وي که نه او که نه وي لګېدلی تاسو سره به څه کېږي سلاید شو به سره کېږي مطلب دغه تصویران به یو بل پسې بدلېږي یو کس کولی شي چې خپل پکچر یې هم راوړي ډیسکټاپ بیک ګراوند لکه څنګه چې دا تصویران دي یو فولډر کې پکچر یې پرتې دي او غواړي چې مطلب څنګه چې دغه تصویران دي یو بل پسې بدلېږي زما پکچر یې ډیسکټاپ بیک ګراوند کې یو بل پسې چینج شي نو بیا به تاسو براوز ته راشي او براوز کې به هغه ځای ورته وښیي چېرته دې پکچر یې مثال مو سره لازم ولیم چې ما سره دا مای پکچر په نامه دې فولډر کې پسې کې تاسو اوکې کې تاسو ګورئ هغه پکچر یې ټول دلته راغی هغه تصویران مو سره او فولډر کې چې څومره پکچر وي هغه ټول دلته راغی اوس به دغه پکچر یو بل پسې بدلېږي په ترتیب سره ګورئ لس سیکنډه بعد به دا پکچر یو بل پسې چینج کیږي نو تاسو کولی شئ چې خپل پکچر یې هم از ډیسکټاپ بیک ګراوند راوړئ بل دغه موږ سره د پکچر پوزیشن پاتې شو دې دپاره به تاسو داسې یو پکچر اخلئ چې د هغه سایز څه وي موږ سره هغه ورکوټی وي ورکوټی سایز دغه وي پکچر یې موږ سره دغه کوم چې موږ سره په دې تیمز کې راغلي دي دغه پکچر یې موږ سره فل سایز دي دا دې باندې دا ټول کمانډز نه اپلای کېږي صحیح ده نو دې دپاره به داسې یو پکچر راوړو چې هغه موږ سره څه وي د هغه سایز ورکوټی وي کم وي نو دې دپاره به زه داسې وکړم چې یو پکچر به دې کې انتخاب کړو خو دا ټول فل سایز دي دغه یو لاندې پکچر به زه انتخاب کړم کلیر آل به یې کړم او دې ته به زه چیک ولګوم او سیف چینجز به واخلم اوس راشئ تاسو فل که انتخاب یو ډیفالټ کې موږ سره فل وي ښه ولا فل نه مطلب دا دی چې ټول هغه پکچر یې به پکې څه کېږي ټولې به راځي ټول پکچر به سره راځي دې کې به یو پکچر موږ انتخاب کړو څه شو هغه زه به دا بېرته بیک کړم ښه راځو دا پکچر مونږ ډیسکټاپ بیک ګراوند ته ورکړو که تاسو فل واخلئ نو ټول سکرین کې در سره دا پکچر راځي که راشئ تاسو فټ واخلئ فټ کې وګورئ په دې چپ اړخ کې او ښي اړخ کې موږ سره داسې توره پرده راغله او منځ کې تصویر راغی که تاسو راشئ دلته دا بل سټریچ والے سټریچ دا تصویر کش کوي ګوره کش شو او که راشئ تاسو دې کې ټایل والے ټایل نو دغه یو پکچر دو درې والے راځي تاسو وګورئ که دا پکچر سایز دی نه هم کوچنی وي که نه نو څو ځل به دا ریپیټ کېدو په دې سکرین کې خو اوس مطلب 2 ځل راغلی یو دا شو یو دا شو او که دا تصویر نور هم ورکوټی وي موږ سره بار بار څه کېږي تکرارېږي موږ سره تصویر په ډیسکټاپ باندې او بل دی موږ سره په دې کې سنټر زه غواړم دا پکچر دې سنټر کې راشي په دې شکل باندې منځ کې دې راشي دا موږ سره پکچر پوزیشن خو دې دپاره تاسو باید یو ورکوټ سایز پکچر راوړئ که دا ټول غواړئ دا ټول کمانډز په دې باندې اپلای شي کوم چې ټیمز کې دي هغه پکچر باندې ټول نه اپلای کېږي ځکه هغه فل سایز دی موږ سره ورکوټ پکچر وي نو دا به تاسو اپلای کولی شي ښه بل په دې کې موږ سره کلر دی کلر نه مطلب دغه د ټاسک بار او دا پاس وګورئ دا ټایټل بار دغه کلر دی او دی وینډو کلر نه مطلب دی په دې کلیک کوو نو ګوره زه راځم ورته یم چې دا کلر ماته ولم ګوره بدل شو ټاسک بار کلر هم بدل شو موږ سره پاس ټایټل بار مطلب یا د وینډو کلر هم موږ سره سوچ چینج شو که دا اخلئ دا واخلئ په دې کې به تاسو غواړئ چې دا مطلب موږ سره لایټ شي که نه ډارک شي دوی نه دا سیټینګ کولی شي یا راشئ په دې کلیک کې دیز نه هم تاسو دغه کلرز برابرولی شي ګورئ کم کلر هم خوښي دیز نه هم تاسو دا سیټینګ ورته کولی شي لایټ شي یا ډارک شي دا موږ سره کلر شو سیف چینجز ووهئ همداسې به راشي ساوند دا مطلب د وینډوز ساوندونه دي اوازونه دي صحیح ده بعضې وخت کې موږ سره بیټري چې هغه لو شي یو قسم اواز کوي ګورئ په دې شکل اواز کوي تاسو غواړئ دغه اواز یې چینج کړئ نو په دې کلیک کوئ دلته بل اواز ورته والئ په دې شکل باندې ګوره ډېر معمولي اواز دی موږ سره لکه هغه ریسایکل بن چې موږ دغه کوو امټي کوو دا مختلف دغه اوازونه دي چې کوم یو ستاسو خوښې دي نه بدلولی شي دا که تاسو وایئ چې دا وینډوز د اوازونه دي ما سره نه راځي تاسو راشئ دا نو ساوندز والی نو بیا به دا به نو کوي تاسو ګورئ هغه سپیکر یې د سره ختم شي مطلب یو اواز هم تاسو اوس نه راځي دغه چیک دې دپاره دی چې کله هم تاسو کمپیوټر چالانوئ یو قسم اواز کوي که دا چیک نه وي لګېدلی هغه اواز نه کوي او که دا چیک تاسو ولګوئ بیا اواز کوي لیکلي پلی ساوند سټارټ اپ ساوند چې کله وینډوز اول ځل دپاره تاسو چالانوي که نه هغه سکرین درته راشي یو خاص اواز کوي نو که چېرته دغه ساوند تاسو ورکړي وي او بیا هم دا چینج کړی وي او غواړئ چې هغه په خپل نوم باندې
سب کړئ نو دیز نه تاسو یوازې نه بیا سیف کولی شي. دا شو موږ سره ساوند او بل دی موږ سره سکرین سیور. تاسو وایئ چې زه په کمپیوټر کله ملت 2-3 دپاره کار ونه کوم نو په دې یو خاص پرده راشي سکرین سیور د پې راشي نو هغه دیز نه تاسو سیټ کولی شي. په دې کلیک کوو دې کې راځو ګوره نارمل موږ سره دا نن دی. نن کې یو سکرین سیور هم نه وي. که چېرته راشئ تاسو ګولډ فش واخلئ دا یو خاص سکرین سیور دی. دیز نه تاسو پریویو کتلی شئ چې دا به څنګه ښکاري. کلیک یې ماوس په نه خوځوئ ګوره په دې شکل به ښکاري. ماوس وخوځوئ ختمیږي خوښ دې شول د ټایم ورته ورکړه کم از کم 1 منټ دی موږ سره او زیات نه زیات تاسو څومره ورکولی شئ. 1 منټ زه به دې کمپیوټر کارونه کوم نو په دې داسې یو پرده راشي خپله. دلته نور هم دي په دې کې وګوره 3D ټیکس بعضې کسان پکې خپل نوم لیکي. دې دپاره به تاسو سیټینګ ته راشئ که غواړئ چې ټایم پکې راشي دا انتخاب کړئ. ګوره زه اوس اوکې کومه ده تاسو ګورئ هغه ټایم پکې موږ سره کرنټ څه چې ستا د کمپیوټر ټایم وي هماغه به خوځېږي راخوځېږي مطلب د سکرین سیور کې روزي راځي. نوم دی کسټم ټیکس ته به راشئ دې کې د هغه نوم وران کړئ یو بل نوم ورته ورکړئ مثال او څه کوه اوکې کوئ. دې نه تاسو مطلب ریزولوشن های کولی شئ سمال د ښکاره شي لارج ښکاره شي دا سیټینګ کولی شئ. اوکې کوئ اوس پریویو دیز نه کتلی شئ ګورئ په دې شکل باندې. نو نور هم شته دی که وګورئ بلینک ببلز په نامه باندې په دې شکل به ببلز درځي ستاسو په سکرین باندې. ماوس چې وخوځوئ ختمیږي. او په دې کې دا فوټوز کې تاسو کولی شئ چې خپل تصویران راوړئ. ستاسو پکچر یو بل پسې بدلېږي په دا به انتخاب کوئ دا به شي ګوره دا پکچر یې موږ سره تیار فوټوز کې شته. کنې سیټینګ ته راشئ او براوز کوئ هغه فولډر کوم کې چې دا تصویران دي. موږ سره پکچر تیار انتخاب دی که تصویران شته دي نو ځکه یې راوچت کړه ډایرکټ. کنې تاسو هغه فولډر چې کوم ځای کې وي فولډر ورته انتخاب کوئ اوکې کوئ سیو ووهئ نو ګوره هغه پکچر یې به تاسو سره یو بل پسې څه کېږي چینج کېږي. هغه ټایم به تاسو ورته ورکړئ ټایم مطابق به څه کېږي یو بل پسې بدلېږي رابدلېږي. ښه دا خو وشو. دغه چیک څه دپاره دی که چېرته 1 منټ دپاره تاسو په کمپیوټر کارونه کوئ په دې به سکرین سیور راشي او که تاسو چېرته موس وخوځوئ یا کیبورډ نه بټن ووهله سکرین سیور به ختم شي. او که دا چیک لګېدلی وي تاسو نه به پاسورډ وغواړي. که دا چیک نه وي لګېدلی بیا پاسورډ نه غواړي. دا شو موږ سره سکرین سیور او پرسنلایزیشن ختم شو. دغه باندې به چینج ډیسکټاپ آیکن چې دی بلې ویډیو کې په دې باندې کار وکړو.